السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما محترم ورونو، کله چې موږ مسجد ته ځو د مونځ دپاره نو د یو څو خبرو اهتمام ډیر زیات ضروری دی. اولنۍ خبره، کله چې موږ مسجد ته ځو نو پکار دا ده چې زمونږ کپړې هغه پاکې وي، د نظافت چې ډیر زیات خیال وساتو، موږ نه چې کوم بد بوی نه راځي. ځکه الله رب العالمین فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. الله رب العالمین په دې باندې امر کړی چې ته په پاک او صفا طریقې سره چې دی مسجد ته حاضر شو. هر مونځ دپاره چې دی ځان تیار کا، د خپلو کپړو خیال وساته، د خپل بدن او هغه ملګري چې هغه کار کوي او د کار د وجې نه چې دی هغې باندې خولې راځي، بیا هغې نه وروسته بدبویي جوړېږي. نو پکار دا ده چې هغې د ځان دپاره یو خاص کپړه چې د کار نه بعد دی چې کله مسجد ته ځي هغه واچوي او د ځان صفایي وکړي، هسې نه چې د دې د بوی د وجې نه او د نظافت د نه مراعت کولو د وجې نه نور منځګزار ته تکلیف ونه رسېږي. او دغه رنګې حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هغه انسانان دي زموږ مسجد ته نه رانږدې کېږي کوم چې اوږه وخوري، کوم چې پیاز وخوري. او د حدیث کې دا الفاظ دي چې هغه شیونه چې مسلمان یا انسان ته تکلیف رسیږي، ملائکو ته هم دغې نه تکلیف رسیږي. او مسجد ته چې دی ملائک حاضرېږي، نو هغه خلک چې دا دوه قسمه شیونه دا خوري نو هغه دی زموږ مسجد ته هغه نه حاضرېږي. دویم خبره محترم ورونو، کله چې موږ مسجد ته ځو نو پکار دا ده چې موږ خپل موبایلونه هغه بند کو او یا چې دی سامت کو، سایلنټ کو. دا موږ چې ډېر زیات وینو په مسجد کې چې کله جمع ودرولی شي نو بیا ملګرو ته چې دی رنګونه راځي او بیا ناشنا ناشنا رنګ ټونز چې دی لګولي، ځینو پکې چې دی بدبختو ګانې لګولي. نو د مونځ په حالت کې دغه ګانې راشي، د ټولو مونځګزارو مونځ چې دی هغه ګډوډ شي او هغه خراب شي. او دریمه خبره محترم ورونو، کله چې موږ مسجد ته راځو خاص کر د جمعې په ورځ باندې او امام چې دی خطبه کوي نو د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي چې موږ د یو بل په اوږو باندې وانهوړو. ډېر ملګري موږ وینو په مسجد کې چې هغه د یو بل په اوږو باندې اوړي، کوشش کوي چې مخکې لاړ شي. نه چې کله مسجد ته راننوتلي او مخکې ځای نه و چې کوم ځای کې تا د ځای میلاو شو هماغه ځای کې کښېنه. او د دې نه چې شریعت منع فرمایلې ده چې د یو بل په اوږو باندې مخې ځئ او کوم ځای چې تا د مسجد کې میلاو شو هماغلته کښېنئ. زما محترم ورونو، د مسجد چې ډېر زیات آداب دي او پکار دا ده چې موږ هر هغه عمل نه او هر هغه فعل نه چې دی ځان وساتو چې په هغې باندې منځګزارو ته تکلیف رسیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.